څو ورځې بیخي درس مې نه دی کتلی نن څلور ها او سیسکو سرټیفیکیشن دی نه پارچې بچې ته ګوره ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو درس ته او منګه زما په خیال تر موزه پورې ویلو کنه موز بیا نیټورک شیرینګ نوټیفیکیشن هم ویلو دام ویلو پاور هم ویلو پروګرامینګ فیچرز هم نه ویلو ګورې تاسو ته پرون سوال راغلی په پارچه کې چې پروګرام اینڈ فیچرز is used to uninstall the programs from computer دا سوال نو دا سوال د true او false کې دا پیپر کې څه ده true او ورسره څه false نو مونږه د سوال راوستو چې program and future is used to uninstall the program true or false that's true صحیح true سوال څه true نو program and future د لاري مونږ کولای شو چې څونه program کمپیوټر کې چې هغه uninstall کړو د منځه یو دا بل طریقه یا بل میتھډ ګور میتھډ هم پکې میتھډ وای فنکشن ته صحیح ده کنه موږ سره نشته ده چې هغه د لارې موږ کمپیوټر کې څونه پروګرامونه چې هغه د منځوي یوازې نه لار چې موږ سره ده چې ټول پروګرامونه د کمپیوټر نه واپس لري کو هغه څه ده پروګرام او فیچرز ده پروګرام اینڈ فیچرز د لارې موږ کولای شو چې ټول پروګرامونه سکو ان انسټال کو د سینه چې ته چې یار زما سره د افیس خراب ده او راشي دلته وته چې افیس او دلته راشي هر یو ډیلیټ کې کنه یا د منځوي خدا بیا هم د کمپیوټر نه درکېږي یا د چې وګي چې یار لاړ شي ای ډرایو ته پته کې سی ته راشي پته کې راشي پرز کا وینډوز ته او پته صبر کو پروګرام فایلز ته لاړ شي دا ګوره رائټ کلیک کې دا ډیلیټ کې خو بیا هم تاسو سره دا ډیلیټ نشي په مکمل تور سره دغه سکرین باندې بیا هم ستاسو کېږي د دې بعضی غو شارټکټ رن کیږي بعضی فایلز چې هغه به کنفیګریشن غواړي هغه بیا هم رن کیږي پاتې وي سره نو په مکمل تور سره د منځ به د کمپیوټر څخه نزي کغواړي چې مکمل تور سره د منځ لاړ شي نو را به شي رن ته کنټرول پینل ته پروګرام او فیچرز ته او په دې کې څونه پروګرام چې تاسو انسټال کړی هغه ټول به یو کلیک کې رائټ کلیک او ان انسټال وګوره پښتنو دې ځنه به نشي بیا ختم شي کنه او وګوره ان انسټال چې اوس په دې کلیک کوم دا به د منځ لاړ شي مکمل تور سره صحیح ده پوه نه شو نو دې د لارې موږ کولای شو پروګرام چې ګورځوم چې یاره دا ډیپ سی پلس پلس دا څه ان انسټال چې ان انسټال زه وکړم کوم دا به څه کیږي زموږ سره بیا ان انسټال به د شروع کیږي او دا به د منځ ګور هغه راغی او دا اوس چې زه کلیک کوم به دا شروع شي زم نه خیر ده منسل پوه نه شوي لګی نو څونه پروګرام ګور زما سره دغه سافټویر دي دی نه د مختلف څه شي دي نت بینز دی موزیلا ده ویم ده ویم ویر ده دا زموږ سره څه دي د لارې مونږ کولای شو چې څونه پروګرام مونږ انسټال کړی هغه د منځه ویسو توري وی ام ویر نو ته قبل طریقې سره دا منځ وړي دا به څه کیږي نه بځي ده صحیح ده که تاسو کولای شئ ګورئ چې د یو کمپیوټر کې درې څلور وینډوز هم سیم ټایم باندې استعمال کوي ایکس پی می استعمالولای شي 8 هم شي او ورسره 7 هم شي زم چې اوس وینډوز 8 ته زم نو ګور دا یو سافټویر دی وی ام ویر ورک سټیشن یعنی دې کې ته کولای شي چې وینډوز 7 هم انسټال کړي 8 هم انسټال کړي 10 هم شي نو هر وینډوز چې ته کلیک کې سیم ټو سیم تا په سکرین برازي نه اوس ما سره نشته کنه یو دغه نشته دی ورچوال ماشين کې دې ځنته سپیس اخلي د موجوده هارد ډیسک نه نو ته کولای شي چې هغه زه ټیم کوم به تاسو وخم صحیح ثانک نو بس پروګرامینګ فیچر ته موږ څه کوي ان انسټال کوي بیا زموږ سره دا ریکور کول دوباره راوستل یعنی مطلب دا یو ډیټ تاسو ته خی زم چې اول د دویم او ورپسې 2015 چې کوم یو دی
تر دغه ډیټه پورې زما دا سیستم بالکل منظم او صحیح او درست کار کوي هیڅ مشکل په دې سیستم کې نه وي صحیح ده خو کله چې دا تاریخ زمون سره دا سٹارټ ډیټ شو دا څه شو سٹارټ ډیټ شو کله چې زما سره دا تاریخ دای تر ورسېدو دوی اول د 15 2015 نو ګور درې ورځې فرق دی تاریخ کې مثال کنه صحیح ده دا زمون سره تاریخ دا زمون سره مې د تاریخ د څه فرق کوي تاسو نو درې ورځې د تاریخ کې مثال فرق دی په 15 په دویم تاریخ زما کمپیوټر بالکل صحیح کار کوي په 15 تاریخ ته چې ورسې دا وایرس و صحیح کار نه کوي سلو شو ډاون شو نو ته څه وکړه دا سیستم بیرته چې دا درېمه ورځ ته راولي نو ډېر کم وخت نیسي دا چې تا دونه سافټویر به انسټالوي بیا وینډوز کې نو دا ډېر وخت نیسي دې دپاره ته سیستم څه کوه ریکور یې کوه صحیح ده که نه بیرته هغه خپل عادي حالت ته راوړو نو ته هغه ډېټ ورته کړه تر هغې پورې به دا ریکور کېږي خو د ریکوري په دوران کې یاد لرئ زموږ سره بعضې پروګرام چې انسټال شوي هغه به د منځه ځي یو څو سافټویر دي لکه MS آفیس چې کوم یو دی MS آفیس دا به څه کېږي زموږ سره د منځه به ځي نو تا ته د انتخاب درکوي دغه درکوي څه غواړئ دا د منځه ویسې وینسې سره ډیپینډ آن یو خو ریکوري وایي ګورې تاسو د هسپتال د کلار شاید یو وارډ باندې لیکلي ریکوري دا خو چا لیدلی ریکوري صحیح ده ریکوري هلته څه کوي وایي ریکوري وارډ کې دی دا کس صحیح دی که نه یعنې هغه د کس خدای ناخواسته د بدن په اعضا او غړو کې کوم ځای کې مشکل راغلی هډوکي یې دغه شوی یو مات شوی بل څه شوی که نه هغه ډاکټران څه کوي بېرته را ترمیم کې جوړېږي هغه خپل عادي حالت یې راوړي یعنې د انسان خو مخکې روغ و که نه خو دغه د لاس هډوکي یو بل څه د مشکلاتو د وجې مات شو که نه هغه بېرته هغه ډاکټر خپل عادي حالات ته راوړي صحیح ده که نه نو بیا څه ولېږي ریکوري وارډ ته یعنې چې دا کس خپل نارمل حالات ته چې راځي یو څه وخت دپاره باید دلته اوسېږي سر نو داسې دا کمپیوټر هم تاسو فرض کوي چون زموږ کمپیوټر تر د دویم تاریخ باندې ښه صحیح کار کوي خو پنځم تاریخ کې ورڅه دی دې کې دغه دی وایرس راغلي دي سلو کار کوي صحیح نه دی سر نو هغه کې بیا سیستم څه کته ریکور یې کړه نیټورک باندې دا ریکوري داسې کېږي چې زما دا ټول سیستم یې زم چې یاره درېیم تاریخ پورې خو دا بالکل صحیح وي زه دې ته اوس به بیا کوم اوس کوم دغه داسې ورځې نه دي شوي نو ته بیا دې وخت دلته چې یو ریکور کې دا ټولې ریکوري شروع کړي سره نیټورک چې موجود دی زموږ سره نو هغه اډمین یا آی ټي چې کنټرولر چې هغه یو سیستم ریکور کوي نو ټول یې سره څه کېږي خپل ریکور کېږي شاباس نو ګورې راځو اوس دلته په کانسیپټ خو پوه شو چې دا څه کار کوي ها نو ریکوري ته به راشي دلته open system restore ګوره undo recent system changes but leaves files such as documents picture music and unchanged په دې شان کې به تغییر نه راځي ګوره چې کته په ریکوري وکې په څه کې ستا پاسنادو کې ډاکومنټس هر څه کېدای شي په دې کې تغییر نه راځي پکچر شي او میوزیک شي او ورسره گیم شي خو دا انچینج دا به نه تغییرېږي خو څه به تغییرېږي سافټویر چې کوم دی MS آفیس شي داسې نور سافټویر کېدای شي د منځه ورته لاړ شي سافټویر به بیا ته انسټال اوپن سیستم ریسټور مې کو نو ګوره سټارټینګ سیستم ریسټور دغه ماته تاریخ کې ګوره دغه تاریخ دریم دا خو سنې تاریخ دی که نه زه ودیم چېرې چوز ډفرنٹ ریسټور مختلف ریسټور باندې زما نو ګوره دا زما ته دلته کې هغه شو ریسټور پوینټس چې ما مخکې کله ریسټور کړی دا تاریخونه دي ګوره مختلف ډیټس دي دریم دی ویش دی دریش دی کم تاریخه پورې 21 تاریخ کې ستا کمپیوټر صحیح او منظم او دغه سره دغه 22 تاریخ وګوره دریش وګوره نن خو دریم دی که نه نو چې هر تاریخه پورې ته ریسټور کړې په همغې ریسټور لاړ شو پوه نه شولې پوه نه شوې صحیح ده ګوره هلته تاریخ ته وګوره که نه 21 22 دریش ویش او درې نن دی نه خو دغه تاریخونه دي که نه دی وخت دا چې کار ټول تاریخ خپل اثر کوي نه دا وخت پر راځي چې دی کوم تاریخ پر اساس سیستم نارمل وسره نو دا 21 تاریخ تقریبا نن 15 ورځې مخکې صحیح ده کوی نه شوي 15 او تر 15 ورځې دورانه پورې ښیي که نه چې هغې کې ته ریسټور کولی شي نو ما ورته واغست مثال په تور 21 نیکسټ او چې زه څنګه پینه شو اما نو دا به زموږ سره څه کي دا به ریکوري شروع شي او سیستم داسې یو میسج په سکرین باندې ډسپلی شي زموږ سره دغه شان دی او په هغې کې څه کوي دا روانې بیا سیستم به څه کېږي
ریسټارټ کیږي بس راځه ما سره چې کوم پروګرام یا ټول به د منځ دا خالي سي ډرام نه ریکورډ کیږي دا وایرس چې اټیکس کې زموږ د طرف سی ډرایو په فایل وینډوز موږ وینډوز ریکور وکړو نو دا به سی ډرایو سره ریکور نه الته خبر اول نه مونږ ته وکړه چې پکچر ډاکومېنټس او میوزیک د دې په چینج کې سره نه راځي سره هغه مونږ اکثر په کوم ډرایو کې په ډي کې او ای کې سره پوه نه شوي زه به دا کینسل کوم په دې پوه شوي دې ته وایي ریکوري ریجن زیاتره وخت تاسو فکر وکړئ که نه که زه د ریجن څه ته وایي ریجن څوک ورته وایي انګلیسي کې ریجن څه ته وایي ناحیه شابسي current region ناحیه ته وایي ناحیه سیمې ته وایي یا ناحیه لکه زمونږ current region اوس څه شی دی اوس افغانستان دی هلکه د افغانستان کې د current region کوم یو دی که نه هغه د کومې ناحیې یا د اوس دا څلور څونه دي که نه current region زه ورته وایم چې یاره کونړ current region نورستان جلال آباد صحیح ده که نه لغمان دا زموږ سره څه دي سټیټس دي هغه ایالتونه دي واړه واړه که نه ولایت دي پروینس دي نو په دې کې زموږ سره څه دی د ریجن هر ریجن یو خپل سیټینګ لري هر ریجن څه یو خاص سیټینګز لري که تاسو فکر وکړئ که نه ګورئ خوږیاڼو چې دلته کوم ولسوالۍ ده هغه یو خپل خاص سیټینګز لري دغه لري که هغه موږ لنګویج ته راشو دغه خبرو ته خوږیاڼو خلک یو قسم خبرې کوي شینوارو هغه لږ چینج لري هغه خپل د ژبې یو سیټینګ لري که نه د ژبې دپاره څه لري یو سیټینګ لري خبرو زه د شینوارو پوهېږم د خوږیاڼو په خبرو هم پوهېږم سره خو بعضې داسې ورډس دي چې هغې باندې زه پوهه نه اوسېږم صحیح ده که نه دواړه کمیونیکیشن ښه صحیح کولی شي خو یو نیم ورډس شاید هغو دغه د یو بل نوم وایي هغه بل لنګویج والا دی نو هر څوک ګوره د هغه خپل ریژن د علاقې دپاره یو خاص سیټینګ لري نو د کلي په کلي باندې په لنګویج کې چې څنګه یو لغات بدلېږي که نه بدلېږي نو ولسوالۍ په ولسوالۍ لغات بدلېږي داسې چې یو ولایت نه بل ولایت چې ډېر زیات بیا بدلېږي چینجز راځي صحیح ده که نه که تاسو اوس د دې ځای پښتو وګورئ او د قندهار پښتو وګورئ نو ډېر چینجز سره کېدی شي صحیح ده که نه د دې ځای پښتو وګورئ او د پښتونخوا چې کوم دغه دي ورونه هغو پښتو وګورئ سره چینج راتلی شي ډېر زیات نو دغه شان یو ریجن هر ریجن څه لري خپل سیټینګ لري که زه راشم دې ریجن ته او په دغه ریجن کې زه اوس انګلیش یونایټ سټیټ درې کړم او په دې ځای کې زه ورته پښتو ویم پی وهئ چې تاسو ته پښتو راشي پښتو افغانستان مې واغست که نه نو ګوره زما هغه سیټینګ چې کوم دغه سیټینګ ټول دغه ته څه لاړو د پښتو سیټینګ ګوره شارټ تاریخ به داسې راځي لانګ تاریخ دغه وخت تاریخ هر څه اوس ته وړي پښتو ته وړي نو داسې نه چې ګوره ته راشي سبا نه خوریا نه خسته ګوره دا اوس ګورې دا پښتو ته وخت دا ګوره دغه جمادي اول دوشنبه ورځ ده وایي که نه خیال هم شته خو که زه راشم اکسل پروګرام ته مثالې اوس چې دلته زه نمبر یې لیکم که نه ګوره ژبه خو انګلیسي ده راته ژبه انګلیسي ده خو هغه ریجن زما څه شو ریجن زما پښتو شو اوس وګوره دلته چې د نمبر لیکم دا څه لیکل کېږي پښتو ده عربي ده پښتو ده ها صحیح ده نو ګورئ زما سره دغه سیټینګ ټول دی د واړو داسې نه چې ته سبا فکر کوې چې دغه سیټینګ به زموږ په اکسل کې جوړېږي نه دا د اکسل نه جوړېږي دا به ریجن نه جوړېږي سره پوه نه شوې دغه نمبر یې داسې نه چې ته ووایې چې یاره دا به اوس دلته اکسل کې یو اکسل نه به جوړېږي سره که موږ هغه د عربي دا کوم 1 2 3 انګلیش نمبر یې آفرین که موږ دغه ریجن ته وړو نو په دې ریجن کې داسې نه چې ته د دې اکسل نه سیټینګ نو اکسل نه بنا نه کېږي اوس د دې کمپیوټر ټول سیټینګ چې هر چېرته موږ دغه نمبر لیکو که زه دلته لیکم ګوره دا اینې او که هر چېرته ولیکې دا که ته وخت او تاریخ ته راشې او د ده چینجینګ کې سیټینګ ګوره دا ګوره موضوع بیخي مخالف چینج ډیټ ایم ټایم سیټینګ ګوره دا هر څه واوښتې ده سره پوه نه شوې اریجن زموږ چینج شو نو شاید څوک دغه شان نمبر استعمال کړي سره پوه نه شوې دا اوس دلته نه چینج کېږي هماغلته به ځو که نه ریجن به بدلو نو رن ته به راځئ دا کارونه ډېر زیات کېږي تاسو ته وایي چې یاره اکسل کې ته دا نمبر یې ما ته واړوه څه ته
پښتو ته واړو او ته په ایکسل کې ګرځې ما خام ګرځې ولاګه پیسې نو دا چیرته نه کیږي دا په دې کنټرول پینل نو هغه د ټول سیستم ریجن به بدلې ټول سیستم به بدلې ریجن به بدلې که زه اوس راشم دلته ګوره او مثال ایکسل کې د فایل ته لاړ شم اپشن ته لاړ شم مالته د دې خبره څه نشته نو زه به راشم دین ورسته چیرته دا به ځای په ځای به ما سوسي رالم ریجن دا او ګوره هر فارمیټس دي کنه فرجن ګوره فرجن ته دی پارسی دا د پارسی سټیټ وای لکه پارسی کې ځینې زمون سره چې نشته اوس کنه چې دا چې نشته ګې نشته دا شته نشته لې چې شته خاصه خو مطلب بعضی ورډز دي سپیشل ها دا لې نشته کنه زې دا یو لې به حساب کو صحیح دا نشته نو دغه یګور دغه یو ریجن منتخي دغه د کوم څه زمون سره سټیټ دی کنه د پښتو ها ها وسوګر پښتو کې زمون سره بل قسم سیټینګ مونږ ترا کوي کنه فارجن کې بل کې اوس که زرا شمه رومن یا روشن کنه دا روسي ها هغه یو بل ریجنز دی هغه خپل کرنٹ سټیټ نمبر چې څنګه لیکي دغه لیکي هغه شان سیټینګ ته تیارې سره پوه نه شوې دا اپلای کا هغه هم تقریبا داسې سیټینګ اپلای کوي نږدې سره انګلیسي خو نو موږ به دې کې وایو چې رقم سټیټ موږ اخلو انګلیش یونایټډ عربي قطر عمان دا ټول بګی دي ګوره کنه او هر یو هغه خپل خاص سیټینګز لري ما تاسو ته ویلي په دې مېغه مثال امر کو دته نو زه براشم ای پرس کې تاسو سویډش ای وهي ای انګلیش استرالیا ګور انګلیسي څونه هیوادونو کې دی کاناډا سربین انډیا آیرلند دې کې ګوري انګلیش یونایټډ سټیټس زامبابوے کې انګلیش شته راځي کنه هغه انګلیسي د لانګویج او وګورئ اپلای کوي اوس تاسو ډایرکټ رن ته لاړ شئ ایکسل ته لاړ شئ ولته تاسو وسولې کوي نو تاسو دا نمبر سټیټ به څه چینج شي انګلیسي ته به چینج شي صحیح شو کنه نو دا مختلف ریجنز دي چې د لارې مکس سیټینګ کوي که زه تاسو یو بل کار وکم د ریجن تر راځم دلته زه صرف راځم ګوره کنه ماوس خراب نه دی بس دغه د ریجن د وجې دا دي اډیشنل سیټینګ تر عالم دا یو ډاټ نه دی دا ډاټ ما دی کو او د دې په ځای ما یو بل څه ولیکل ا ډاټ می دی وران کو ګوره دغه شان یو سیټینګ ما ولیکو څه ایم ولیکو اپلای می کو اوکې می کو اپلای می کو اوس ایکسل کې دی یو ډاټ پورانول څونه غټ مشکل مونږ پیدا شو ګوره ایکسل د زر اعظم ایکسل در عالم کنه دلته ځلی کوم یو 3.6 اوس دا 3.6 5.0 اوس ایکسل پروګرام چې کوم یو دی اشار نه پیژني اشاریه چې اوس دا جمع کوو نه جمع کی مساوي د څنګه چې جمع قوس شروع قوس راون انټر صفر شو صفر دي دا نه دی صفر کنه ولی هغه فارمول ایز اشار ګور ال د ډاټو ایکسل تاسو انشئ څو ډاټو کنه ریجن کې نو ریجن کې ما ډاټ دی ختم نه تا د پکسل کې سره و چې دا را د جمع د دې عدد د لیکيتا ایکسل ویلې وو ته ولي کو 2.5 و ملي کو 2.5 ولي کو 2.5 و دا را د جمع کا نو ته خو دا اسانه ده مساوي لګي سم لګي سم قوس شروع کې دا دواړه را جمع کېږي قوس باندې نه جمع کی صفر راځي ونه شوي نو ګور یو ډاټ ماده کو د څنګه ریجن نه دا ایکسل نارمل سیټینګ چې په انګلیسي کې نو هغه د سپورټ ورکاو د څه اشاریه سپورټ کوله اوس اشاریه ایکسل نه پیژني وای دا څه نو د کرنٹ ریجن نه موږ د ټولو پروګرامونو څه کولای شو نارمل سیټینګ جوړول شو اوس د دې سیټینګ د څه نه چې ته په ایکسل کې ګرځې ته ورګه دا دلته ډاټ راځي والته راځي نه دا څنګه ده صحیح ده کنه آفرین اوس دراشم ګورې کدل ته زه دا ډاټ صرف جوړ کوم نو ګورې دا به جمع کیږي ما سره اډیشنل سیټینګ دا ا خو نه ده کنه دا ډیسیمل سم ډیسیمل څه ته وای اشار ته وای زه ډاټ مې واچو کنه اپلای کا اوکے کا اپلای کا اوکے کا
اوس ته ولیکه څو شو همدغه راځم 4.8 صحیح شو کنه 5.8 r پلس پلس 10.3 راځي کنه نو ګور زه یو ځای تغییر یو ځای کې کوم اپلای په ټولو پروګرامونو باندې صحیح ده اوس مثال کې دلته کې سل کې ور تاسو را افغاني شته افغاني نشته کنه دلته زه پیسې ورکوم هم سیلری ماشونه ورکوم کسان ته سیلری 6000 وزره دې کې زما سره د کسانو پوزیشن دي ګان بس هر څه دي بس تنخواګانې ورکړي پوزیشن چا څوک ډاکټر دی څوک انجینیر دی څوک دی صحیح ده دغه تنخواګانې زم چیرې 8 پلس پلس دا ټولي خدای افغاني دي دا تنخواګانې څه دي افغاني دي هر یو څه بدل کوم چیرې اي اف دا په افغانو مې ورکړي دلته بیا راځم اي اف نو دا سخت خبره نه ده ها او دا ګوره دا فارمول کې ناراضیه لره که تخپل ولیکي او اوس راشي دلته وته چې ایزیکل ټو سم او شیرو دا د جمع کدا نشي جمع کول انټر صفر راځي ها زم جره ستاسو نوم مستا وحید زمون سره دلته کارمند زم جره دا لیست ده زمون سره مثال زه لیست جوړم آی ډی دا نیم ده اف نیم ده صحیح ده پوزیشن ده او دلته زمون سره سیلری ده او هیلپ دلته چې کومه پیسې زی په دې سیلری کې ټول په افغانو زمانه صحیح ده نو زم چې آی ډی نمبر 1 خو متوجي اوسېږي خاص د سی واړه ټریکی کوېسچن تاسو نه خلک کوي په کنټرول پینل کې د سی پوښتنې وکړي د نه خلک ها یو اسد جان عبد الله د دې پوزیشن زمون سره څه دی انجینیر صحیح ده سیلری زمون سره 6000 روپۍ ده خو دا 6000 زم چې دا افغاني ده نو ما اوس څه ولیکلی افغاني دلته زما سره دویم نفر څه دی ولی رومل صحیح ده دا ډاکټر دی او د دې تنخواه زمون سره څه ده 15000 دا هم افغاني ده اوس که زه د دې ټوټل راوګم دلته وته چې د دې پیسې ما سره باید ټوټل وسیږي دې کې زه دا بوران کم او دلته وته چې دا مرچ او دلته وته چې یار ټوټل اوس ایزیکل ټو د جمع کولو فارموله په ایکسل کې تاسو کار وسه نشته د خو صرف دغه باندې پوي کې قوس شروع قوس باندې انټر ګوره صفر دا چی شي شو ریزلټ صفر شو نو اوس که تاسو وګورئ دلته کې دا افغاني ته خلاص نشي لیکل افغاني ته خلاص نشي لیکل چې دا لیکي دا څونه سخت خبره ده ها دا افغاني باید خپل راشي نو په ایکسل کې افغاني نړیوالي پیسې دي نړیواله کرنسي خو نه ده کنه نو دا په ایکسل کې نه راځي ګوره اوس نشته دي نو دا به ته د کم ځای نه راولي د ریجن نه براولي نو ته به لاړ شي چیرته وروره کنټرول پینل ته به راشي ایکسل ته رالم خیر ها دا ټاسک بار کې خلاص دی کنټرول پینل ریجن ته رالم او په دې کې اډیشنل سیټینګ ته به راشي څه ده اډیشنل سیټینګ کرنسي ده کنه ګوره کرنسي د پیسو واحد دې کې ګوره دغه ساين نه دا اوړاو کدا ختم کیا په کې بل خپل ولیکا ما وته ولیکو چې اي اف افغاني صحیح ده اپلای اوکے اپلای اوکے بیا نو ست ایکسل ته لاړ شه اوس دغه د ساين دلته افغاني نه دراغلي نه اراله لغله ګوره افغانو نه خراغله صحیح ده کنه اوس ته څو کوي چې دې کې کم تنخواګانې د شي مور کو دا کالم ټول انتخاب کو کنه او صرف په اف کلیک کا اوس په افغانو نشان خپل راځي زه ودم چې را د اسات 1000 روپۍ تنخواه ده وي 1000 افغانۍ دي صحیح ده 1000 دي کوله کدي 100 روپۍ دي ولا کدي کو 1000 دي دا براته بس ها 1000 دي اشار نه است هیڅ معنا نه لري خدي کې ډیر خلک غلطيږي دا ټریننګ چې ورته دا بانک یا داسې نور کوم هاي لول نو خپل یو ملګری دی دا شان دي $2000 په دې $10000 ورکړي اوس هر ځل د ماش نه $200 کړی وای چې اته کال کې څونه کال کې دا پیسې ورکول کی ماش ټول نه $100 واقعي $100 دي ورکړي نو ماش ټول $300 روپے ماش اصل دي کړی $200 روپے ورته ورکړي 10 کال کې په پیسې د بانک له کوي
صحیح ده کنه $2,00,000 ورکړي که $10,000 دي چې یو 50 کال حساب ودی نو هغه پیسې به هغه نو وخت پوره کوي سره دا چې نه دي اشعار د تاسو پیسو چې دا په دغه سره اشعار راځي کنه اشعار نه خو څه کومه معنا نه لري خیر ته منم چې دا نه چې تاسو نه پوهیږئ خو ان کیس داسې کېدای شي چې د یو چا سیلري تا دلته راشي اماونټ کم ټرانزیکشن راغلی هغه وزري او دلته وسره یو 2 صفر مې درې نو د سینې چې ته ودی چې دا خو ولګ روپۍ دی ورکړه دلته هیڅ معنا نه لري صفر اشعار نه دی خو کوم معنا نه لري دا خو دلته زمون سره یو ځای دی او هغه نه ساين شوی دی که دلته نیم ختمول د ورته اضافه کول شي څونه صفر داسي کته وسو ګورې کنه بعضي د بانک ټرانزیکشن ته ورته کوم بانک نه کومه چې ته پیسې زما ته وځي زه تا اوسه خیر سو که ما کوم اکاونټ درې کنه زه تا ته ځان وځم نه دا هو وی به راځي نو کوم اکاونټ زه جو کوم به چې رانه نو په ځل نه کوم وده هغه ډیر صحیح تاسو ته ثبوت باندې رسیږي کوی ډیر سره صفر روپۍ دا تاسو څه دا چې افغاني ډالر دی دلته وګورئ ښه دا دې ما دونه پیسې چې دا وګورئ دا زما اکاونټ ډالر دی ها دا $10 یو ځل ما ایستلی بیګی تو میسنی دا وګوره $10 مې بیا بسنی که تاسو دلته وګورئ دې خواته د اشعار نه دې خوا نور زما په دې کې کوم مقصد نشته دا اشعار نه تاسو وګورئ خیر خپل چې کوي دې خوا وګورئ یو 2 صفر راغلي دې اکاونټ تاسو وګورئ دا صفر اوس وګوره دا عدد دې وګورئ دا زر دې اشعار وسره دا عمل د چې ته اوس ګوره روپۍ زما سل دی ته چې دونه پیسې ولې دا صفرونه نو دا صفرونه هغه د دې مفهوم څه دی د صفرونه تاسو د دې مفهوم څه دی دا د دې مفهوم زمون سره دا دی هر کله چې دغه ویلیو زیاتېږي د عدد یعنی یو ډیټابیس زمون سره سپورټ ورکوي دا چې کله دی دا ډیټابیس جوړ کړی دی که نه متوجه اوسئ دا زمون سره مثال په طور زه چې یاره دلته یو کمپنۍ د دې ته زه یو ډیټابیس جوړوم دا زمونږ سره $1,00,000 پورې سپورټ ورکوي که نه یعنې د دې ټوله چې لري $1,00,000 خو دې په نظر کې نیسي 10,00,000 سبا نه چې دا داسې نه چې 10,00,000 شي صحیح ده که نه نو دلته نه دې خوا دا اشعار دا په صفر کې اچي صحیح ده که نه دا په صفر کې که چېرته یو انټري دا د 10,00,000 راځي دا صفر ورسې یو ځای کوي بیا دا اشعار ختمي دا صفر پکې اچي او که چېرته فرض کړه 1,000,000 راځي نو هغه اشعار دلته راځي دا اشعار دلته نه ختمي بیا د 1,000,000 نه دا رینج نه ورکوي نو ځکه دا صفر اول نه راځي دې سره نو که ته دې ختمې ګوره ما دې اوس ختمه کړه پوه شوې دغه د رینج ثبوت دپاره ته هغه بلکل فکر وکړه سوچ وکړه دا کوم ټرانزیکشن چې تا ته دغه کړی دی پاس کړی دی در کړی دی سره هغې کې ګوره اشاریه صفر داسې راځي او عادت چې ډویږي د زرو نه هلته کامه ماچوي ګوره عادت چې د زرو نه ډویږي کامه اچوي تر څو لوستو پورې اساني اوس ته تورخم پورې عادت ولیکه دې کې دا اسانه سره لوستی کېږي ګوره د په طبقو یې درته وایي شو نو که ته دا د طبقو سیټینګ په کوم ځای کې پروت دی دا په ځای کې ریجن کې پروت دی د ریجن نه ته دا سیټینګ درې کولی شي بعضې ځایونو کې تاسو ته دا انټرویو کې پوښتنه نه کوي دغه ریجن دا سیټینګ نه دی دا دلې کې دلته متوجه شئ خبر نه دغه سیټینګ درې کې تا ته وایي دا په طبقو راته جوړ کړه نو داسې نه چې ته پسې په ایکسل کې ګرځې او دا په طبقو جوړه دلته به نه کېږي دا به هلته نه کېږي صحیح ده دا به ریجن نه کېږي کوم ځای نه دا هم د ریجن نه زه تاسو ته وښیم نو تاسو کنټرول پینل ریجن ته راشي دا د ریجن او په دې کې د کرنسي ته راشي ایډیشنل سیټینګ دی دا کامن نه ده دا سپریټر چې ته وران کې دی په یو بل حروف یې د لیکلی اپلای کا اوکې کا اوس که زه دلته راشم اشعار ورته نه راځي
بیا کامه به اشعار نه کامه باندې راځي صحیح ده کنه وای نه شوي دا غدا اشعار سیټینګ هم دي اشعار سیټینګ هم دلته تاسو راشته دي صحیح ده دی کی تاسو ګورئ کوم یونټس دي دا په انګلیسي دي دا نه ګور هغه میټریک سیستم راشي انګلیش یونټس راشي دا ټول دلته سیټینګ کیږي کنه نو دا موږ څه کولای شو دلته نه دا ګور هغه اشعار نه دی خو نمبر اف ډیجټس افټر ډیسیمل داری کې دوه دانې ورکول کنه ورکول زم چې بيخي صفر دی ورکې بیا باندې راځي زم چې هر کله عدد لیکل کېدو 45 صفر دی وس خپل راځي اپلای کا اوکې دی کو اوس ته ایکسل ته لاړ 40 صفر مې ورکل کنه دې ځکه زم چې دا تنخواه څه ورکوم په افغانو باندې ورکوم په څه باندې ورکوم افغانو باندې اوس چې زه ولیکم 300 نو ګوره یو من دا پیج اپډیټ نه دی زه به دا ایکسل ټول کلوز کوم سر نه به دا ایکسل دا صحیح ده راغلم ایکسل ته څلور صفر ماغستی کنه دي راغلم ایکسل ته وزل ته ګوره دې ځکه زما سره کوم سیلری اوسېږي متوجه شي ګوردا ډېر د بيخي به تاسو به وام نورې چل ټول د متوجه شي ټول متوجه شي ګور دلته نمبر تر راغلم او دې زند د جنرال سیټینګ تر راغلم نمبر صحیح ده او زه ودم چې را کرنسی بس ته پیسو واحد وسه کا دغه افغاني واخله اوکې کا بس اوکې مې کو صرف کنه اوس که زه ولیکم یاره شپږ سوه نو څلور صفر به خپل راځي رااله کنه ما خو نور څه صفر کې ګوتې ونه ولیکم پوه نه شوي نو زه ودم چې یاره ها پوه شوي کنه نو دا هلته نه مخکې سندش نه چې ته وایې چې یاره دا 6 لک روپۍ دي صحیح ده کنه دا 6 ډېر غلطېږي مخ ایون زه څه ما خو درته پروف هم وکړو دا خبره هم ریکارډ کېږي چې زموږ خپل یو ملګری دی چې غلط شوی ټرانزیکشن بل هم داسې پاس کړی دی صحیح ده کنه او دا چانسلر چې کوم دی هغه ته دستخط هم کړی دی هغه ساين کړی هم دی او پیسې هم کس وړي دي صحیح ده دا سیم د سیم کېږي اوس دلته زما وراره نشته زموږ یو بل وراره دی عزیزي کې دا کاو سره و دا یو څو ورځې مخکې ویستوي هغه داسې یو کار کړی چې پیسې هم کس وړي کس د کور وداني 2 لک ډالر 2 لک افغانو په ځای 2 لک ډالر ورکړي 2 لک پوه شئ ترانزیکشن یې داسې پاس کړی بیا کس ویلو چې یاره ته موږ دا پیسې 2 لک افغانۍ دي او ترانزیکشن دی غلط پاس کړی کابل نه د کس پیسې وړي بیرته د کس کور د وداني خپل راوړي زما پیسې افغانۍ د ډالر نه دي ما پیسې افغانۍ کس ورته بیرته خپل وړي نو دې کې ډېر احتیاط کوئ ګوره تاسو ټول نن دلته تاسې سبا ښه پروژو باندې تاسو کار کوئ ایون تاسو کې استادان شته ډاکټران ویل نام کسان تاسو اصلي سره دا خو هسې یقین نه کېږي که نه مونږ ته به چې دا خبره کول تاسو استادان په مونږ یو کېږي غټه خبره ده که نه دا غلطه خبره ده صحیح ده که نو ډېر په احتیاط سره ډېر په سوچ سره په تاسو څه کوئ دا نو وګوره د دې سیټینګ چېرته نه کېدو د ریجن نه ما وکړو سره 4 صفر خپل راځي سره زه هم چې دې کې دې په دې ځای کې 4 نه راځي ګور دې ځای کې راشه نمبر ته او دلته نمبر دا 4 ګوره هلته نه ما ساين کړي 4 نارمل صفر کا اوکې کا اوس نه جوړل کې پیدا دانی کی دلته اصل مرکز دا هغه خو نارمل هلته ټول سیټینګ کې کنه دا ګوره هیڅ صفر نه راځي صحیح ده ساين د افغانو راځي جمع کې ټوټل پیسې دا خو که چېرته هلته افغانۍ نه احسان شوي او دلته تا خپل افغانۍ ولیکي نو دا به بیا نه جمع کېږي پوه شوئ نو اوس وګوره ایکسل څه وایي افغانۍ هم نړیوالې پیسې شوې دي وپېژاندې که نه او اصل کې دا په ایکسل کې نه نو ریجن نه موږ څه کولی شو عمومي سیټینګ کولی شو د ټول کمپیوټر چې هر که اکسس ته ځي او که ایکسل ته ځي او که داسې نورو پروګرامونو سیټینګ تا ته څه کوي دا تهیه کوي دا یې درته برابروي نو که راشو موږ دلته ریجن ته او په ریجن کې موږ صرف او صرف څه شی ویل تاسو متوجه شئ نو ریجن او په ریجن کې تاسو ما ویل چې یاره یو دې ځای هغه فارمیټ دی هر ریجن یو خاص فارمیټ لري انګلیسي یو قسم فارمیټ عربي بل قسم فارمیټ روشین به بل قسم یو فارمیټ لري سټرکچر به لري ساختمان به لري که بیا دې کې تاسو راشئ ایډیشنل سیټینګ ته او په دغه سیټینګ کې کدا یو ډاټ ران کوي نو بیا و ایکسل اشاریه نه پیژني ایکسل وڅ نه پیژني اشاریه تا ته ایکسل کې ولګ 2.5 جمع 3.9 نه به جمع کیږي صفر به راځي کدی کې دا کاما ورانه کې توقع باندې عدد نه وشي دا ډیر کار دی په خودونه یاد کړئ صحیح ده کوم دی چې آفرین دا بیا چې موږ نقل ته یې نو بس دا چې شو دلته
لیس سپریټر اپریټر کاما ودلته کنه سپریشن چې کوي کرنسی دلته افغاني به تاسو راځي زم زه خیر دادی وخت او تاریخ کی خاص سیټینګ زما وخت دی داسې خو دی کی تاریخ دی داسې خو دی کی دا ټول دلته نه ته سیټ کولای شي پوه نه شئ نو دا ټول زموږ څه کیږي الریډي ریجن دی کیږي نو د ایکسل یا د اکسس د نور بازي کوم کمانډ چې هغه سره ریلیټډ سیټینګ به ضرورت چیرته راځي کنټرول پینل راځي دونه وباسي ښه